کله دې چې واده کو چې ته به جلۍ و هغه هلک به سره ویني یو بل چې خوښ دي سره که نه هلک به دا جلۍ ویني او جلۍ به هلک ویني. او طالبان یوه مسله روح الماني وی دا شرط که نه ده شرط. نبی علیه السلام یو سړي له انصارو نه یوه ښځې اراده درلودله چې وي کي نبی علیه السلام ورته ویلې ورسه ویې ګوره د هغې سترګې لږ شنې غوندې دي لږې سمې وګوره چې ده سرې په او بیا طالبانو دا به د ښځې رضا وي که نه چې تی اوس وینې د ښځې رضا به وي که نه رضا به نه روح الماني وایي رضا شرط نه ده طالبانو دا اوس دین ده که نه. او په افغاني جامعه کې خو دا کفر دا وهابیت ده پنجپیریت ده بلکې کفریت ده بیخي. بس مور لاړه سي خبر راوړي وی زویه ولا خو مې لیدله نن یاسې خدایي خټې کولې دومره ښې خټې کولې او د موږ خو مشوره راغله بس وبه یې کړو درته همداسې ده که نه طالبان. نو سړی چې خټګره ماته کوي که نه نو هغه ولایت به نه ښیم که داسې ګپ دي پکې بیا خبره مشهوره کېږي نو خو بیا هغه راته وکړي نو خټو ته یې کوې که ماته یې کوې هسې خبرې دي. پلار هم درته امر وکړه مور هم درته امر وکړه اول به دي چا امر مني پلار امر کې بیا طالبانو د پلار امر قاطع ده د هغه امر به وړاندې ده. او د علم په سفر پسې طالبانو تلل که مور پلار درته ویل علم په سفر پسې مزه که خطر و یا خو به نه ځي که خطر نه و بیا طالبانو تلل درته جایز دي خو کوشش دا وکړه چې خپل وطن کې ښه علمایي بیا بل چېرته نه ځي. او بل دا د طالبانو روح الماني په دې بحث کوي که چا ته مور پلار ویلي چې ته دې دا ښځه طلاقه کړه نو په ده باندې د اتباع واجب ده د مور پلار نه واجب نه ده خو مستحبه دا ده چې طالبانو څوک وکړي ویې مني اطاعت یې وکړي چې دا ښځه دې طلاقه که فاحشه ښځه ده موږ ته بې عزتي راولي بیا دې طلاق وکړي. داسې ما په خبر پوه شولئ که نه. ما یو ورځ مکه مکرمه کې یو کتاب کته د علماو د بلخ په اړه باندې بحث وکړي. په دې کتاب کې اول چې ذکر کړی و چې په افغانانو کې صحابه ول که نه ول نو دلته یو عنوان نه لاندې لیکلي ول وایي اگر چې دا خبره به دومره یقیني نه وي خو خیر د علماو کله د دنیا خلک د قیل په لفظ باندې ځان ډېر خوشحالوي. نو بیا یو صحابي ښودلی سنان الرومي البلخي سفینه صحابي څه علماو ته دا ډېر مشهور ده. امام بغوی رحمه الله په شرح السنه کې دغه هغه راوړي او نور ډېرو کتابونو کې سته د صحابو تراجمو کې چې کوم کتابونه جوړ دي استلغابه او استیعاب او د اصابه هلته د سفینه رضی الله عنه چې یو صحابي رسول الله سلام سره جهاد ته تللي ول نو بیا هغه صحابه ستړي سول هر صحابي خپل بار په دور اچاو نو رسول الله سلام ویلي وي دا داسې د مونږ کښتۍ ده دغه صحابي وایي افغانۍ ده هلته یې بحث پرې کړي بیا د علما یې څېړنه وکړي په دې باندې لله الحمد مونږ تر دې خوند اخلو سنان الرومي البلخي کتابونو کې په دغه نوم یادېږي چې دی والله اعلم چې بیا څنګه